د کہانی په شروعات کې مونږ یو کوپر نومي سړی وینو چې هغه د خپل لور سره یو پروګرام لزی چلته به یو ډیره غټه سندرغاړه راځي چې هغه د کوپر د لور ډیره زیاته خوښه ده او په هغه پروګرام کې به 100,000 کسان راځي یعنی دا یو ډیر غټ پروګرام به وي او د کوپر لور ډیره زیاته خوشاله وي او کوپر هلته وګوري چې په هغه بلډینګ کې ډیر زیات پولیس والا وي او هغه هلته په هغه کنسرت کې وګوري چې پولیس والا یو سړی ګیر کې ځان سره بوزي د پوښتاژ دپاره نو کوپر چې دا وګوري نو هغه ډیر زیات غبراو شي خیر لږ وخت کې هغه کنسرت شروع شي چې هغه ځای کې هغه سندرغاړه چې دغه لیډي نوم دی هغه په سټیج باندې راشي چې ټول خلک ډېر زیات چغې شروع کړي د خوشحالۍ نه چې په هغې کې د کوپر لورم وي او کوپر خپل لور ته وایي چې زه لږ واشروم ته ځمه نو هغه چې څنګه واشروم ته ورشي نو هلته هغه خپل موبایل راوباسي نو د هغه په موبایل کې مونږ ګورو چې کوپر یو هلک اغوا کړي وي بل خوا پولیس والا او اف بی آی والا څلور واړو طرفو نه دا بلډینګ ګیر کړي نو کوپر چې د پولیس دا زیاتوالی وګوري نو هغه نور هم ټینشن کې شي بل خوا د کوپر لور یو شرټ اخلي چلته یو بل جنۍ هم راشي او هغه هم دغه شرټ اخلي خو هغه شرټ کې صرف یو شرټ پاتې وي چې دې دواړو کې صرف یو اغوښتي شي نو دلته کوپر خپل لور پوهیږي او ورته وایي چې دا شرټ دی له ورکه نو دغه ځای کې یو ورکر چې دا وګوري نو هغه د دې نه ډېر زیات متاثره شي او هغه د کوپر لور ته وایي چې کله نور سټاک راشي نو تا له به زه ضرور یو شرټ ایږدمه نو کوپر د دې معصومیت نه فایده واخلي او هغه د ورکر نه تپوس وکړي چې دلته دا دومره سکیورټي او پولیس د سره پاره دي نو دغه ورکر ورته وایي چې دا خبره خو خفیه ده خو که تا د یو قاتل باره کې چې هغه د انسانانو قصاب دی چې هغه په خپل جال کې خلک ګیر کړي او هغه بیا ډېر بېرحمۍ سره قتل کړي نو پولیس ته د دې باره کې پته ولګېده چې هغه قاتل د کنسرت ته راغلی دی نو هغه به د دې نه د وتو کوشش کوي خو نشي به وتې ولې چې د بهر وتو په لاره باندې پولیس ولاړ وي نو دغه قاتل تښتېدل اوس ناممکنه دي او دغه ورکر ورته وایي چې په یو لار وتې شو هغه د سټیج په لار دی خو په هغه ځای باندې وتل ډېر زیات مشکل دي اوس خو کوپر په ښکاره باندې خاندي خو دننه هغه ډېر زیات په یره کې وي ولې چې هغه قاتل بل څوک نه بلکې کوپر دی خیر پروګرام ختم شو دوی چې د حال نه بهر روځي نو کوپر وګوري چې په هره لاره باندې پولیس ولاړ دی او د دې ځای دا دروازه صرف په آی ډي باندې کولاویږي چې هغه آی ډي صرف ورکرانو سره ده نو هغه د دې ډېر سکیورټي د وجې واپس کنسرت له راشي چې هلته یو بله سینګره راغلي وي نو اوس کوپر دا فیصله وکړه چې زه به د سټیج نه لاندې وځمه نو هغه خپلې لور ته وایي چې راځه د سټیج د لاندې وځو دا به ډېر خوند وکړي نو هغه لور هم ورته په حیرانۍ سره وګوري چې دا ته څه ګډې وډې وې په دې ځای باندې د وتو اجازت نشته هغې نه پس کوپر هغه ورکر له راشي نو هغه ورکر ورته وایي چې نوی سټاک راغلو او زه ځمه چې ستا د لور لپاره هغه یو شرټ وړم چې کوم ستا د لور خوښ دی نو دلته ورته کوپر وایي چې زه تا سره تلی شمه نو هغه ورکر ورته بې ججه کوي چې بالکل ته ما سره تلی شي او دغه ورکر د کوپر نه تپوس وکړي چې ته څه کار کې نو کوپر ورته وایي چې زه د ریسکیو ټیم کې یم نو اوس د بکسو چتولو دوران کې کوپر دغه ورکر نه آی ډي کارډ راپټ کړي او دغه ورکر ورته وایي چې هغه قاتل به نن ضرور نیول کېږي او ټولو ورکرانو ته دا پته ده د دې د وجې پولیس هغې له یو خفیه کوډ ورکړی دی نو کوپر د ده نه تپوس وکړي چې ستا خفیه کوډ څه دی نو هغه ورکر ورته ډارک ووایي چې زما خفیه کوډ هیملټن دی هغې نه پس هغه ورکر ورله هغه ټي شرټ ورکړي او فری ورله ورکړي د دې نه پس دا دواړه بره راوخیږي هغې نه پس کوپر دغه ورکر د آی ډي کارډ په مدد باندې یو خفیه کمرې ته ورشي چې هلته د پولیسانو میټینګ وي نو هغه چې هغې کمرې ته وردن نشي نو هغه پولیسانو ته ځان داسې شوقو چې زه یو ورکر یم او هغې نه پس چې هغه بهر روځي نو هغه د پولیس یو واکي ټوکي هم راپټ کړي هغې نه پس کوپر حال ته راشي او د هغې ریډیو په مدد باندې هغه د پولیس خبرې اوري چې هغې د خپل ترکیب باره کې یو بل ته وایي نو هغه ته دا پته ولګي چې دا ټول ترکیب یو بوډا ډاکټر جوړ کړی دی خو ټولو ته دا پته نه وه چې دغه قاتل شکل څنګه دی او صرف ورته دا پته وه چې هغه یو سړی دی او زر کوپر خپلې لور ته وایي چې زما نه کریډټ کارډ هیر شو زه هغې پسې ورځمه او که تا ته زه میلو نشم نو ته پارکینګ ایریا کې ودرېږه زر هغه بره راوخیږي او هغه دا سوچ کو چې زه به الارم بجاو کمه نو خلکو کې بګدړ شروع شي نو دغه بګدړ موقع نه به زه فایده واخلم او د دې ځای نه به وتښتم خو هغه چې څنګه الارم بجاو کوي دې کې هغه په هغې ریډیو باندې خبرې واوري چې هغه ډاکټر ټولو ته وایي چې قاتل به یا الارم بجاو کوي او یا به چغې شروع کړي چې دلته بام دی نو په هغه دوران کې تاسو صرف ښځې او ماشومان بهر راوباسئ نو کوپر چې دا وورو نو هغه ډېر زیات پریشانه شي ولې چې د هغه دا ترکیب هم فیل شو اوس هغه دا فیصله وکړه چې زه به د چت په ذریعه باندې د دې ځای نه وتښتمه خو د بره ختو په لاره باندې هغه ځای کې هم پولیس ولاړو هغې نه پس هغه کچن ته راشي او هغه ځای کې هغه د چولې ګیس تیز کی او په هغې باندې چې کم تیل پراته دي په هغې کې یو څو بوتلې واچوي او په لږ وخت کې هغه بوتلې ډز شي چې هغه ګرم تیل د یو جنۍ باندې ورشي چې د هغې د وجې هغه ډېره زیاته وسوځي او ډېرې چغې سورې وایي چې د هغه چغو سورو د وجې څه پولیس والا هغې پسې راشي او کوپر د هغې موقع نه فایده واخلي او بره چت ته راوخیږي خو هغه چې بره چت ته راوخیږي نو هغه ځای کې پولیس ولاړ وي نو هغه پولیس والا ورته وایي چې ته دلته څه کې نو کوپر ورته وایي چې زه د تازه هوا دپاره بره راوختمه او ښکته په کچن کې یو حادثه وشوه چې
چې د هغې د وجې زما ملګرې ډېره زیاته وسوځېده نو هغه ما نشو کتی او نه مې برداشت کولو شو د دې د وجې زه بره راوختمه نو هغه پولیس د کوپر نه د خفیه کوډ تپوس وکړي نو کوپر ورته هغه خفیه کوډ ووایي همیلټن چې کوم ورته هغه ورکر ویلی و او هغې نه پس هغه ورته آی ډي کارډ هم وښیي نو دلته پولیس پوه شي چې دا یو ورکر دی د هغې نه پس کوپر د هغه ځای نه لاړ شي او د هغه د بره په ذریعه باندې تښتېدو ترکیب هم ناکامه شو بل خوا د کوپر لور بهر روزي او هغه چې خپل پلار وګورو نو هغه ډېر زیات پریشانه وي ولې چې کوپر ته دا لګېدو چې نن زما خاتمه کېدو والا ده نو دلته ورته لور وایي چې هغه سندرغاړه هغه په خپل کتونکو کې یو منتخب کوي او بره سټیج ته بیا راخېجوي او هغه سندرغاړه سره به ډانس کوي او د هغې نه پس هغه په سټیج په ذریعه باندې بهر وتی شي نو کوپر چې دا وورو نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي چې صرف دغه یوه لار ده چې د هغې په ذریعه باندې زه تښتېدی شم ولې چې هلته پولیس نشته خو هغه دا سوچ کوي چې دغه سندرغاړه زما لور څنګه منتخب کړي هغې نه پس کوپر یو سړي سره میلو شي نو هغه سړی ورته وایي چې زه د دې سندرغاړې تره یم نو دلته ورته کوپر دروغ شروع کړي چې زما لور د دې سندرغاړې ډېره زیاته غټه فین ده او هغه ورته دا دروغ وایي چې زما د لور کینسر دی او هغه چې دې کنسرت ته راغله نو ډېره زیاته خوشحاله ده نو د دغه سندرغاړې دا تره چې دا خبره واوري نو هغه په دې باندې ډېر ترس راشي او د هغې نه پس هغه د کوپر لور منتخب کړي نو د کوپر لور چې د دې باره کې ورو نو هغه ډېره زیاته خوشحاله شي هغې نه پس هغه په سټیج وخیږي او هغه سندرغاړې سره میلو شي او کوپر سایډ ته ولاړ خو هغه ځای کې هغه وګوري چې یو جینۍ بېهوشه کېدو والا ده هغې نه پس هغه راوچته کړي او میډیکل ځای ته یې ورولي نو دغه سندرغاړې منیجر چې دا وګورو نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي او هغه ته داسې لګېدو چې کوپر یو ډېر ښه سړی دی او هغې نه پس هغه راشي او هغه د سټیج سایډ ته ولاړ وي او خپله لور ګوري چې هغه سندرغاړې سره ګډېږي هغې نه پس کوپر دغه سندرغاړې منیجر سره خبرې کوي او ورته دوی چې موږ د سټیج په لاره باندې وتی شو نو هغه منیجر وتی چې بالکل وتی شي او کوپر چې د خپل لور سره هغه ځای ته لاړ شي نو هغه ځای کې پولیس ولاړ وي چې هغه دا وګوري نو ډېر زیات پریشانه شي خو دغه ځای کې هغه سنګره راشي نو کوپر ورته وایي چې مال یو 2 منټه راکړه زما تا سره څه خبرې دي او هغه ورته دا وایي چې کوم قاتل پسې پولیس شوي دی هغه نیول غواړي هغه بل څوک نه بلکې زه یم او هغه ورته یو ویډیو مخې ورته دا وایي چې دا هلک ما غوا کړی دی او که ما یو بټن ووالې نو په هغه کمره کې به ګیس راشي او دغه ګیس د وجې به د دې هلک مرګ وشي او کوپر ورته وایي چې ته به صرف دومره کوې چې ته به مونږ د دې ځای نه وباسې او که تا داسې ونه کړل نو ستا د وجې به دا هلک مړ شي نو دا سنګر هم ډېره زیاته حیرانه شي چې زه خو دا هلک پیژنم نه خو د هغې باوجود هم کوپر او د هغه لور هغه په خپل ګاډي کې کینوي او د دې ځای نه وباسي او بل خوا چې د حال نه کم سړي روزي نو پولیس د هغې چیکینګ کوي او کوپر د پولیس د سر ګوړواندې هغه د دې ځای نه وتښتي او کوپر اوس هغه سندرغاړې ته وایي چې مونږ دلته کوز کا نو هغه سندرغاړه ورته وایي چې دلته نه زه تاسو خپل کور ته رسول غواړم چې کوپر خپل کور ته راورسي نو هلته هغه سندرغاړه وګوري چې د دې سړي ښځه او زوی بهر د کور نه روزي خو هغې ته د کوپر باره کې پته نه وي چې دا څومره ظالم سړی دی او کوپر دغه سندرغاړې ته وایي خو تا زما باره کې زما خاندان ته څه ووې نو زه به دې هلک له ډېر دردناک مرګ ورکوم او هغې نه پس هغه سندرغاړه ریون چې هغه د دوی خاندان سره خبرې کوي او هغه د کوپر ښځې ته دا هم ووایي چې موږ دا کنسرټ د دې دپاره ایښو چې یو قاتل سړي ونیسو چې هغه د انسانانو کساب دی نو کوپر چې دا خبره ووري نو ډېره زیاته غوسه ورشي او هغه ریون ته وایي چې ته اوس تللی شې ته به ډېره مصروفه یې ولې چې ته یو غټه سټار یې تا ته به ډېر کارونه وي نو هغه سندرغاړه ورته وایي چې راتلو نه مخکې زه ستاسو دا پیانو بجاول غواړم او هغه چې څنګه پیانو ته کیني او کوپر د هغې ویډیو جوړوله خو چې ریمن ته څنګه مکمل شي هغه د کوپر نه موبایل په زوره واخلي او د باتروم طرف ته منډه کړي او دروازه بنده کړي او هغه زر د کوپر موبایل کولو کړي چلته هغه د پولیس ته د کال کولو نه مخکې هغه هلک سره رابطه وکړي نو هغه هلک نه دا تپوس وکړي چې ته کوم ځای کې نو هغه هلک ورته وایي چې ما ته پته نه لګي خو زه چې په کوم ځای کې یم دغه کور دروازه نیله ده هغې نه پس هغه سندرغاړه زر په انسټاګرام باندې لایو راشي او هغه خپلو مینهوالو ته وایي چې د یو شعر سټیچو ده چې هغه ماته شوې ده او هغې سره خوا کې یو کور چې د هغې دروازه نیله ده زر هلته ځان ورسوې ولې چې هلته یو هلک اغوا شوی دی او قید دی هلته خو دلته د هغې مینهوال هم چې دا خبرې واوري نو هغې هم حیرانه شي چې د اخر په دې څه چلو شو او هغې ته داسې لګېدو چې داسې به موږ سره پرینک کوي هغې نه پس هغه سندرغاړه خپل ډرایور ته میسج وکړي او دا ورته ووایي چې پولیس ته کال وکړه خو زر کوپر هم دغه باتروم دروازه کولو کړي او هغه چې دغه سندرغاړې نه خپل موبایل واخلي نو هغه وګوري چې هغه هلک په رښتیا باندې چا د هغه ځای نه اوښکي وي چې دې سره کوپر ډېر زیات غوسه شي او هغه سندرغاړه په خپل ګاډي کې کینوي او د دې ځای نه تښتېدو والا و خو د هغه خاندان د هغه د ګاډي مخې ته راشي بل خوا پولیس هم هغه ځای ته راورسي چې دې سره هغه سندرغاړه هم راکوشي د ګاډي نه او د کوپر خاندان سره ودرېږي او بل خوا پولیس هم راورسي د هغې کور ته او هغې زر دغه کور ته لاشي اخیستل شروع کړي خو کوپر هغې ته میلو نه شي ولې چې کوپر په خپل کور کې یو خفیه سرنګ جوړ کړو د هغې په ذریعه باندې هغه دغه ځای نه وتښتېدو او ریون هم پولیس په ګاډي
غاړه کې کینی او زره دا غزا نه وباسي. بل خو چې کوم افسر سره ریوین وي هغه بل څوک نه بلکې کوپر وي چې هغه ته د پولیس یونیفارم ملو شو او د دې په ذریعہ باندې هغه دا غزا نه راو تښتیدو او هغه زر ریوین ته هد کړی واچي چې دا د دې نه تښتیدو کوشش ونه کړي او کوپر ورته وی چې ما سره داسې ټکانې دي چې هغه ځای ته زه تا بوزم نو تا په دنیا کې څوک هم نشي پیدا کولی. نو ریوین چې دا ورونو هغه ډیره زیاته غبراو شي او اوس دوی مخکې روان چې دوی په ټریفیک کې گیر شي. خو هغه ریوین سندرغاړه په چل باندې د گاډي شیشه کولو کې چلته څه کسان دا وویني او ریوین د مدد د پاره چغې شروع کی چې کسان ول زر منډه کی او غیر چاپیره دغه گاډي گیر کی چې کوپر دغه د وجه مخکې نشوتلې. خو لږ وخت کې ریوین ځان د هتکړو نه آزاد کی او دغه گاډي نه بهر روزي چې لږ وخت هغه ځکه پولیس هم راورسي او پولیس دغه گاډي نه خلک لر کی او هغه گاډي غیر چاپیره گیر کی او کوپر ته وی چې بهر روزا. خو دوی چې دغه گاډي دروازه کولو کی نو د حیرانې خبره دا وی چې کوپر دغه ځای نه مخ کې وتی وی چې هغه دغه رش نه فائدہ واخلي او دغه گاډي نه پس چل باندې روزي. او اوس د کوپر خزم د خپل مور کور ته راشي او دغه کور نه غیر چاپیره پولیس والا وی چې کوپر هغه په سرار نشي. خو د کوپر خزه چې کچن ته راشي نو هغه ځکه د مخ کې نه کوپر ناست وي دا خو سم پیری دی ارزه ته ځان رسي او کوپر دام پوي شي چې پولیس ته زما باره کې بل چانه بلکې زما خپل خزي ویلي دي ولې چې دغه خزه په دمه نشکو دی به چکل امراغلو نو د کپړو نه به د هسپتال بوی تلو او دغه په هسپتال کې کار هم نه کو. نو هغه نه پس کوپر په خپل خزه شاته ولګي او د پوره جان چوکي نو ورته پته ولګي چې دا خو یو ډیر ظالم سړی دی. د دې د وجه هغه پولیس ته د باره کې وی او پولیس د لپاره یو ډیر غټ جال جوړ کړي چې دې په دې کې گیر کو. خو هغه پولیس ټول ناکام شو او اوس د کوپر خزه ډیره زیاته یریدلی وی او کوپر دا فیصله وکړه چې زبوس خپل خزه مړ کوم او دغه نه پس په خپل ځان ولما. هغه نه مخ کې کوپر هغه ځای خوراک شروع کی خو دغه خزه خوراک نه کوي او دا دوه یو بل سره خبرې کوي. خو د خزه په دمه ډیره زیاته غوسه وی چلته هغه ته پته ولګي چې په دې خوراک کې څه ملو شوی دی او هغه سره هغه به هوش کېدل شروع شي. خو هغه دغه باوجود هم د خپل خزه قتلولو کوشش کو. خو هغه ځکه زر پولیس هم راورسي او دې په هغه ځکه به هوش کی او ګیرې کی او هغه نه پس هغه د خپل لور سایکل لور شي او لور هم سره اخري ځل ملو شي او هغه چې څنګه په وین کې کینی نو هغه دغه سایکل ټیر نه تلې پټ کړی وي چې دغه په ذریعہ باندې بده د خپل هټ کړي کولو کی او یو ځل بیا د دې ځنه و تختی او دغه سه د مرګونو د سلسله به جاری وي او دې سره دا کہانی ختم شو. او تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.